अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो د تیرا kambarkhel elaka nargao کې د جماعت استاد او د غزوی دو ماشومان په ګټر کې لړکل او مړې کل دا ولی او پس وجه د دې نمخ کې چې تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات درکم نو که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وخی چې زموږ هم د غرنګي نوی معلومات د ټولو نمخ کې تاسو ته ضرورت سي د تیرا kambarkhel علاقہ نرغو کې د جماعت استاد او د هغه زوی دوه واړه ماشومان یو د 15 کالو او یو د 9 کالو دوانه په ګټر کې لړکل او مړی کل کله چې پولیس ته دا اطلاع ملو شو نو پولیس په دې باندې فورن کاروایی وکړه او د تیرا علاقې ته لاړل او هغه ته کې انویسټیګیشن وکړو د هغه دی ټولي ګټرې ټول نیرونه چکل چې په یو ګټر کې ورته دا دوه ماشومان ملو شول چې دا ماشومان د جمعات سره نږدې په یو ګټر کې مړه پراته وو کله چې پولیس وکړو نو د هغه شک په دې پلار او زوی باندې راغو ځکه چې دا ماشومان سبق لتلی وو او د هغې نه پس واپس کور ته رانغل کله چې پولیس تفتیش شروع کو او دوی دوانه گرفتار کل نو دوی دا اعتراف وکړو چې او دا ما او زما زوی کړي دي او د دې وجه دا خوله چې کله زه پیدا هم نوم نو زما مور زما تر خرڅه کړې وه او دا د هغه ټیم بدل دی چې هغه ټیم لا زه پیدا شوی هم نوم او ویلي چې د دې ماشومانو پلار زما په زوی باندې ډزې هم کړې وي چې د دې په وجه سره زما مازغو کار اونکو او ما د هغه بچي د هغې ډزو په بدل او زما د مور د خرڅولو په بدل کې دا دوه ماشومان مړه کل هغه دوه ماشومان خو لاړل خو د دې زړه لا اوس سکون نه ورځي ځکه چې په غوسه کې څوک یو کار وکړي نو د هغې زړه لا بیا سکون نه ورځي هغه ټیم کې د هغې مازغه کار ونکړي خو په وروسته کې بیا هغې لا سکون نه ورځي نو تاسو هم کله داسې غلط قدم اوچت نه کوئ چې بیا پې تاسو وروستو پښیمان یئ دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو او دا و زموږ ننني نوي معلومات نو زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي او په دې دواړو باندې لعنت ووایي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان